یا ستوري یا ښکلا د سرزمین درته راوړم. د تورخم او سپین بولدک بندرونه به اونۍ کې شپږ ورځې د سوداګریزو موټرو په مخ پرانیستې وي. افغان او پاکستاني چارواکي وایي د تورخم او سپین بولدک سرحدي لاره به په اونۍ کې شپږ ورځې د سوداګریزو موټرو او یوه ورځ به د مسافرو پر مخ پرانیستې وي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت سرپرست اجمل احمدي نن د شنبې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د تورخم لاره به د اونۍ په شپږو ورځو کې په 40 ساعته ډول او د سپین بولدک لاره به په اونۍ کې شپږ ورځې د کاري ساعتونو په زیاتولو سره د سوداګریزو موټرو لپاره پرانیستې وي او د تورخم لاره به د شپې هم خلاصه وي. نوموړی زیاتوي په اونۍ کې یوه ورځ شنبه به په تورخم او سپین بولدک کې د مسافرو د تګ راتګ لپاره پرانیستې وي. د احمدي په خبرو له کوچني اختر وروسته به د تورخم او سپین بولدک لارو څخه افغاني صادرات هم پاکستان ته پیل شي، خو تر هغه وخته به یوازې له پاکستان څخه افغانستان ته د سوداګریزو کانتینرونو او لاریو انتقال دوام وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت دا اعلان په داسې مهال کوي چې تېره شپه پاکستاني چارواکو د یو رسمي مکتوب له لارې په تورخم او چمن کې خپلو سرحدي پولیسو ته امر وکړ چې د اونۍ په شپږو ورځو کې به دغه بندرونه د سوداګریزو توکو او یوه ورځ د مسافرو د تګ راتګ لپاره پرانیزي. پاکستاني چارواکو له کرونا وبا سره د مبارزې په موخه کابو 2 میاشتې وړاندې له افغانستان سره خپلې ټولې پولې وتړلې، خو د انساني خواخوږۍ او پاکستان کې د بند پاتې افغان ناروغانو او پایوزانو لپاره د تیر اپریل میاشتې له 6 څخه تر 9 نیټې پورې د سپین بولدک او تورخم لارې پرانیستلې چې زرګونه افغانان بیرته هیواد ته راستانه شول. د دې ترڅنګ په اونۍ کې 3 ورځې دوشنبه، چهارشنبه او جمعه افغان لاریون او کانتینرونو ته اجازه ورکوله چې د تورخم او سپین بولدک لارو څخه افغانستان ته سوداګریز مالونه انتقال کړي، د کومې له امله چې په سرحدي ولایتونو کې د خوراکي او اړتیا وړ توکو بیو کې هم یوه اندازه کموالی تر سترګو کیږي. سپین بولدک او چمن سرحدي دروازه